منیجر دی ګلجاني مونږ یو ورځ ګاډي کې روانو او دا سندره هغوی پلی کړه په ګاډي کې نو دا چې چا ویلې ده میل ویلې ده د هغې نوم ماته نه راځي خو لومړی هغوی ویلې ده نو هغوی ماته وویلې چې یاره دغه شان دا سندره چې تاسو ریکارډ کړئ او اتفاقا خبره ده چې ماته ډېر زیات میسیجونه هغې نه بعد شروع شو عوام ډېر زیات فرمایش وکړو ویل چې یاره دا سندره خو ډېرو فنکارانو ویلې ده خو موږ غواړو چې ستا په اواز موږ دا سندره واورو هغې نه بعد بیا ما دا سندره ریکارډ کړه او د هغې ویډیو موږ وکړه نو زه ډېر فخر سره دا خبره کوم او ډېره شکریه د خپل مینوالو ادا کوم چې لکه دا په پښتو کې په لومړي ځل باندې دغه شانتي وشو په اونلي 25 ډیز کې د 1 میلیون نه بره مینوالو زما دا سندره لایک کړه او ویې کته او لا روانه ده دا سندره نو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم د خپلو مینوالو هغې دا وښودله زموږ ټولو جی جی تاسو دغه سندره ډیوه ریډیو باندې وخت په وخت باندې چلیږي او ډیوه ریډیو اورېدونکي ستاسو مینهوال هغوی یې هم خوښوي او واقعي چې دغه سندره په ډېره پیره کې کتلې شوې په میلیونونو خلکو کتلې ده غواړم که دغه سندره تاسو لږه هم د زمزمه کې زموږ اورېدونکو لپاره د لیدونکو لپاره جی جی ولې نه دا صحیح به درته زمزمه کړم نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده هی هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره هی مینه زوروره ده مینه زوروره مننه مینه زوروره ده مینه زوروره ده ښکلې سندره ده ښکلې ویډیو لري تاسو ریکارډ کړې ده او ډېر ستاسو مینهوال د ډیوه ریډیو لیدونکي د فیسبوک سوشل میډیا چې کوم فالوورز دي هغوی ډېره خوښه کړې ده وخت په وخت موږ په خپل پروګرامونو کې هم چلو او راغوی شو دې طرف ته چې تاسو نازیه اقبال بیبي سندرې وایي لوی نوم لري ستاسو مینهوال به وایي چې نازیه اقبال بیبي په خپل فارغ وخت کې څه کوي څو بچي لري بچیانو سره یې کورنۍ سره وخت څنګه تېروي څه خوښوي څه نه خوښوي خپله دغه ژوند تجربې ورسره شریکې تاسو په عام ژوند کې څه کوئ جی په خپل فارغ وخت کې خو زه که درته ووایم نو زه ډېر زیات لکه د حدیث د کتابونو ډېره زیاته شوقي یم فضایل اعمال ګورم ډېر زیات او بخاري شپږ کتابونه دي نو هغې نه کتاب نمبر 1 نه مې سټارټ کړی دی او هغه ګورم او کور کې هم حدیث بیانوم خپلو ماشومانو ته خپله خور مې د ما سره په یو کور کې اوسېږي هغې ته د هغې ماشومانو ته او فارغ وخت کې خپل ماشومان ټول د هغې ماشومان کښېنوم هغې ته مونځ زده کوم زما ډېر زیات شوق دی چې زه ماشومانو ته سبق وښیم او بس دغه او بل کوکینګ سره مې ډېر زیات شوق دی کله کله کوکینګ هم کوم جی صحیح کوکینګ هم کوئ ماشومانو سره وخت تېروئ هغوی ته سبق ښودل او په خپله سندرې اورئ خپلې سندرې اورئ که د چا سندرې ډېرې اورئ که نه که مې سندرې ته مړو شي په خپله یې ځان ته ووایئ نو په خپله چې زما کوم سانګ نوی ریلیز شي نو هغه یو ځل دوه ځل ضرور اورم هغه دې دپاره اورم ځکه چې عوام ته خو پته نه لګي خو زه ګورم چې کوم ځای کې کومه غلطي شوې وي زما نه نو سوچ مې وي هغه لفظ ته هغه غلطۍ ته که کمزور زما نه داسې لګېدلی وي نو بیا آینده له بیا په بله سندر کې بیا هغه غلطي نه کوم صحیح سمه ده او اوس به په تلو تلو کې اخره کې به غواړم ستاسو د یوې بلې سندرې ذکر وکړم اخري سندره تاسو اوس هغه هم اوس ریلیز کړې ده ویښه درته یادېږم دروغ مه وایه دغه راته ووایه دا د چا شاعري ده او د دغه ویډیو تاسو ریلیز کړې ده په دې اړه راته لږ ووایه جی دا خو لایق زاده لایق صاحب د دې شاعر دی او دا خو نازیه اقبال بیبي وبخئ نازیه اقبال بیبي وبخئ ستاسو سکایپ بیا هینګ شو هغه بیا موږ به بیا دوباره بیا ملاو هغه هینګ کېږي